الله دې مولا نه تیر باسي په یو کار کې او الله دې چرته مولا داسې معامله کې چاته پاتې نه راولي ورنه جامې به تې داخله وباسي ورنه قسم دې چې بیا به مړېږي نه مړه دا له مولا دې داسې کار کوي دا له مفتي دې داسې کار کوي دا له موږ ته مسلې کوي داسې کار کوي دا له فلان کوي داسې کار کوي د الله کمبختانو په مولا کې یوه غلطي وه 200 بدنام یې پرې ولګولې خو دې مولا چې 200 کاره ښه وکړ د هغې صفت ولا چا کړی د هغې تعریف ولا چا کړی چا ستاینه کړې ده چا ولا زنده‌باد ویلی دی چا ورته ښه ویلی دی خو معاشره داسې جوړه ده فکر د مسلمان داسې جوړ دی چې دا مسلمان په دې تمه ناست دی دا مسلمان په دې فکر دی چې خدای خو دې تا نه مولوي صاحب غلطي وکړي نو چې ستا زه غلطي وینم او ته ماته ګیر شي والله چې دې مولا نه به جامې وباسې کو غلطي ورنه وشوه بیا به اجره کې د دې مولا باس کېږي بیا به بیټک کې د دې مولا باس کېږي بیا به لاره کې د دې مولا باس کېږي بیا ځای په ځای به راجمع کېږي او دې پسې به خبرې کېږي د الله کمبختانو دا سوچ غلط دی دا فکر غلط دی مولا فرشته نه ده مولا د اسمان نه راکته شوی نه دی مولا پیغمبر نه دی مولا صحابي نه دی مولا لوی شه مولا ستا د معاشرې سړی دی مولا ستا په کلي کې اوسېږي مولا تا سره راغټ شوی دی دې نه به ختام کېږي کوتاهي به ورنه کېږي کله به یو خبره تیز هم کېږي کله به یو خبره کم هم ورنه کېږي نو دا مطلب خو نه دی چې د یوې غلطۍ په وجه والا ټول خواله په سینې لا وکړه ټول محنت والا په سینې لا وکړه یقین په الله وکړئ مخکې مې ویلي دي د دې علماو شکریه ادا کوي قسم دی ښه د دې په غلطۍ ګوته مه ږدئ د دې احسان ومنئ د دې مینه وکړئ دې سره کښېنئ دې سره پاڅېږئ د دې تر شا ودرېږئ په دې سختو شرایطو کې چې دنیا تمامه کفر نیولې ده دنیا تمام فساداتو نیولې ده دنیا لاړه هلکان جنکۍ غرق و تباه شوې او دا مولا لګی دی ستا د اصلاح په سوچ کې دی دا مولا لګی دی ستا د اصلاح په غم کې دی ستا د قبر په غم کې دی ستا د آخرت په غم کې دی ستا د بچو په غم کې دی ستا د ښځې د هر څه په غم کې دی چې الله اصلاح کې او دین ته راولي نو بیا چې یوه غوندې معمولي غلطي وشوه نو بیا د دې څه مطلب دی چې راولګېږي او پسې تهمتونه او بدنامې لګوي